دا یو ورور سوال کړی دی وایي که چېرته یو زنانه د خاوند نه خلع وغواړي، خلع څه ته وایي؟ جدا کېده. یعنې صحیح ده که موږ ورته په خپل دغه کې طلاق وایو، یعنې ښځې طلاق وغوښتو، نور دا طلاق نه دی، ځکه چې طلاق د خاوند د طرف نه دا خلع ده، یعنی جدایي، ما پرېږده. وی آیا زنانه دپاره دا جایز دی چې دا خلع وغواړي او بیا داسې کیدی شي چې دا خلع دې پوره شي او خاوند دې ترې خبر نه وي؟ کله چې د دې خلع یو شرعي سبب وي، شرعي مطلب یعنې د هغې د لاسه خلع روا ده، د زنانه خبره صحیح ده، خو خاوند ته خبر نه دی، او بیا دا لا پرېږدي چې خبر نه دی، خلع پکې وشو او خاوند خبر نه دی، داسې کیدی شي وي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی، په دې باندې ځان پوه کړي چې خلع څه ته وایي. د خلع په اصل کې یو عقد دی، عقد د دوو طرفینو نه، یو طرف خاوند دی او بل طرف ته ښځه ده. لکه ته چې د چا سره کاروبار کې، ته چې د چا نه څه سامان لي، یا ته واده کې عقد پکې که نه وي؟ په عقد کې څو طرفه وي؟ دو طرفه وي. په خلع کې دو طرفه دي، څوک څوک؟ ښځه او خاوند. نو د ښځې څه کار دی؟ دا ښځه پکې به څه ولیده؟ ښځه څنګه یو طرف دی په خلع کې؟ معاهده خو ده، په دې معاهده کې ښځه ولې یو طرف ګڼلی کېږي؟ نه د ښځې کردار څه دی؟ یاره خبرې ته نږدې شوې وي خو پخوا یې لاړې. نه د ښځه به کې یو طرف په دې دی ځکه چې دا به څه مال ورکوي، لکه عقد چې کېږي خو څه به ورکوي څه به الې که نه، څه اخیستی کېږي څه ورکړی کېږي. دا ښځه په دې خلع کې مال ورکوي، سړی پکې ولې دی؟ هغه به د هغې په بدل کې د ښځه ازادوي. نو دواړه څه دي؟ اهم دي، ځکه چې خبره په دوی جوړه ده. نو چې کله پته ولګېده د دې چې دا عقد دی او په عقد کې دوه طرفی، او بیا دویمه خبره په عقد کې څه؟ ایجاب او قبول. ایجاب او قبول څه ته وایي؟ یو طلب وکړي دا بلې ومني، قبول یې کړي. نو اوس په دې ځای کې دی ورور وایي چې د خاوند علم ته پکې ضرورت شته؟ نه، د خاوند علم پرېږده، بلکې د خاوند رضا ته پکې ضرورت شته. یعنې چې خاوند به په دې راضي کېږي، نو چې راضي کېږي دی به ترې خبرې داسې کېدی شي چې راضي شي پرې او خبر نه وي، داسې نه شي کېدی. خاوند به په دې راضي کېږي، نو هغه به لازم دې نه خبرېږي، او یا د هغه وکیل، لکه اوس خاوند په خپله نه دی او د خپل طرف نه یو وکیل کېنولی، دا هم صحیح ده. الا په یو حال کې، په یو حال کې صحیح ده، هغه داسې چې کله قاضي ته پته ولګي، دا زنانه لاړه په قاضي پسې چې زه د خپل خاوند نه جدا کېږم، هغه ورته یې ولي دې ورته یو سبب، یو عذر بیان کو، په هغې ورته ښه وضاحت وکړو، او هغه شرعي خبرې وي، ټولې مناسب وي، او د دې د هغه سره نور ژوند نه تېرېږي. هغه د قاضي راوغوښتو، وایي نه زه خو ښځه نه ازادوم، زه به دې نه یم راضي، او ښځې ته نقصان دی. نو قاضي له دا جایز دی چې په ده باندې په زور زبردستۍ دا کار وکړي. قاضي له جایز دی چې په ده باندې په زور زبردستۍ دا کار وکړي. او که دا اختیار چېرته شریعت قاضي له نه یې ورکړی، نو بیا به لوی نقصان وي که نه. لکه اوس یو ښځه ده لاړه قاضي ته یې وویې چې زما خاوند ما خو په دې ورسره واده کړی چې دا ښه مسلمان سړی دی، اخو نه مونځ اوده شتي، نه توحید شتي، نه د پیغمبر تابعداري شتي، فحاش زناکار سړی دی،
ما ته تې لوی نقصان دی زما دین ته نقصان دی قاضي راوغوښته لږ یې طلاق ورکړه یا ازادی کړه هغه وایي نه نو که چېرته شریعت قاضي له دا اختیار نه وی ورکړی چې په ده باندې په زور دا کار وکړي نو بیا خو به خبره ورانه وي او ډېرې خلکو به بیا لکه څنګه چې زموږ پښتنو په معاشره کې شتي چې ډېرې خلکو د خپلې ښځې غریبانه ژوړندې کړي دي نه ورته ښځه وایي او نه یې پرېږدي دا د جهالت تلاسه داسې پښتو نه ده الله په قرآن کې دا خبره په دوه درې ځایونو کې کړې ده چې دا ښځې یا خو په ښه طریقې ساتئ یا یې په ښه طریقه پرېږدئ دا لار پکې نشتې درېیمه چې ځوړندې وساته بعض وی د پلار په کور به ناستئ د پلار په کور به ناستئ ښځه به ورته نه ویم او طلاقوم یې نه دا لار نشته شریعت کې شریعت کې دا طریقه نشته یا خو یې په ښه طریقه ساته په ښه طریقه په سړیتوب چې د ورسره طبیعت نه لګي نو بیا په ښه طریقې ازاده کړه د هغې خپله مخه ستا خپله مخه دغه یو انسان دی تا سره دا ظلم د دې ظلم کولو تا سره څه ګنجایش نشته او نه شریعت چاله د ظلم اجازت ورکوي نو که چېرته شریعت قاضي له دا اختیارات نه یې ورکړی او یو مشر له نو بیا به مسله ډېره ګډوډه وي لکه چې یو سړی به داسې وی چې د هغه د لاسه به ښځې ته نقصان رسېدی او موږ به مجبوره یو موږ به څه ویلی نه شو ځکه چې هلته هغه وایي چې زه دا ښځه نه ازادوم نو په یو حال کې کیدی شي چې د خاوند رضا پکې نه وي او خلع دې وشي په کوم حال کې چې قاضي به په زور ورکړي نو بیا دلته اوس خاوند راضي نه دی خاوند د رضا نه بغیر کار وشو ولې د خاوند د رضا نه بغیر وشو ځکه چې ښځې ته د ده سره په اوسېدو کې نقصان و او شریعت چاله نقصان نه ورکوي په داسې حال کې کیدی شي والله اعلم